د آلمان د جنوب د کارلسروه یو نوی شرکت چې درې بنسټي شوونکي ډیره کافي بودیجه او ستر پلانونه لري. دلته دوه په اصطلاح هولودیکس موجود دي چې خلک د مجازي حقیقت له لارې سره وصلوي، داسې لکه هغوی چې په یوه کوټه کې وي. په ځلېدونکي شنه برخ کې انفراریډ تعقیب کوونکي دي او په اتاق کې موجودې عینکې پیژندلی شي. کله چې زه حرکت کوم نو سافټویر عکس سموي. دا ماته داسې خیال راکوي چې بل کس په همدې کوټه کې دی. دا ځکه کار ورکوي چې عینکې سترګو ته هغه څه منعکسوي چې د ناست کس د پاسه پر پرده موجود وي. زما په اند موږ وروسته د عینکو له لارې د عکاسۍ هڅه هم باید وکړو. دا آسان کار نه دی او په مجازي ملاقات کې د 3D تاثیر هم په دې تذکره کیږي، خو خلک داسې فکر کوي چې یو بل ته مخامخ ناست دي. بیله دی چې زه وایم رئیس حضرت ته مخاطب یم، هغه لیدلی سي چې د خبرو لپاره مخ وراړوم. دا کار توجه او د بدن حرکات ته د دقت له لارې کیږي. دا هغه سیستم دی چې موږ په لومړي ځل په ګیراج کې چمتو کړی وو. څو اپلیکیشنونه وازمویو، له همدې کبله ارزانه وو. اوس موږ مالی وسایل لرو او هر څه کوچني کولی سو. کوچني کول د دې لپاره وي چې کامرې، بیټرۍ او سنسرونه په اتاق کې د یو کس شتون درکړي. لنډه دا چې هر څه چې یو عصري زیرک ټلیفون یې کولی شي او نور ډیر څه د عینکې باید وکړای شي چې سپکې وي او هر څوک یې وکارولی شي. نو څرنګه؟ Es kommt ziemlich viel zusammen. Also es ist ein Display drin. ډیر څه پکې شامل دي او پرده پکې ده. دلته موږ د انسان ځانګړنې لکه وزن یا نورې مختلفې اندازې لرو. Das ist ein großer Punkt, weil رڼا هم یو مهم ټکی دی ځکه موږ ورته د شیشې له لارې ګورو او له رڼا سره په مبارزه کې یو. زما په اند اګمنټډ ریالټي تر ټولو هغو شیانو څخه پیچلې ده چې سړی یې جوړولی سي. داسې عینکې څوک جوړوي چې ټول یې غواړي؟ ستر ډیجیټلي شرکتونه د راتلونکي د بازار پر سر د مبارزې لپاره په میلیارډو ډالر پانګونه کوي. Einige Player sind schon länger unterwegs, also Microsoft beispielsweise. د مایکروسافټ او میجیک لیپ په څیر ځینې شرکتونه د ډېر مودې راهیسې په دې برخه کې فعال دي او د تجارتي اپلیکیشنونو لپاره یې اګمنټ ریالټي عینکې جوړې کړي دي. سترې هیلې له اپل څخه دي او امکان شته چې راتلونکي کال دا عینکې جوړې کړي. د نریال په څیر یو شمېر نور شرکتونه شته چې دا ډول لومړی عینکې یې بازار ته عرضه کړي دي. آیا په راتلونکي کې به دا عینکې د زیرکو ټلیفونونو ځای ونیسي او دا به څرنګه زموږ پر شاوخوا زموږ نظر ته تغیر ورکړی شي؟ سړی په یو وخت کې له یوه څخه ډېر مواد لیدو امکان لري چې مثبت او منفي دواړه اړخونه لري. د نن سبا د زیرکو ټلیفونونو په څیر ما ته هغه څه ښوول کېږي چې زه یې لیدل غواړم او ځینې داسې څه هم چې نه یې غواړم ووینم. په کارلسروه کې دوی له نړیوالې سیالۍ څخه ویره نه لري. تر اوسه یې ټکنالوژي لا محدوده ده. اوس هم یوه تخنیکي ستونزه موجوده ده. په لومړي سر کې فکر سوی و چې ډېرې پانګونې وروسته اوس دا ستونزه حل سوې ده، خو بیا روښانه شوه چې د لید ساحې او د شکل فکتور ستونزه نه ده حل سوې چې سړی پرې لا هم نږدې ښکاري. له دې کبله هم چې سړی د دې عینکو په سترګو کولو سره عجب ښکاره نه سي. موږ اوس بشپړ نوي څه جوړوو، خو نه وایم چې څرنګه. آیا دا ټکنالوژي به کار ورکړي؟ د آلمان د زده کړو او څېړنو وزارت یې شونې ګڼي او د 26 میلیونو یورو پانګونه یې کړې ده. اوس د یوه کار ورکوونکي نمونې جوړولو ته اړتیا ده. دا ابزار به مرسته وکړي. دا د څار یوه کامره ده چې ارقام راټولوي، څو ترې موږ یو اواتار جوړ کړی سو. دا د کارکوونکي حقیقت ته ډېر نږدې خاکه جوړوي، داسې لکه څرنګه چې دی د هغو نورو لپاره وي چې ورسره خبرې کوي. موږ هڅه کوو چې هر څه په دې کوچنیو عینکو کې ځای کړو. له همدې کبله مو دا ځای ورته جوړ کړی دی. 12 د آی ټي متخصصین او انجینران د ګیګل سل شرکت لپاره کار کوي چې تر اوسه یې ټول نارینه دي، خو بنسټي شوونکي تمه لري چې وضعیت به بدل شي.